سلامونه ملګرو، ستاسو ورور ستاسو دوست جنید بادشاه جنید یم. هیله لرم چې څومره پښتانه او مینهوال ملګري وي هم به روغ جوړ او صحتمند به وي او خوشحاله به وي. یو ځلې بیا د خپل خوب قدردان او مشر اداس احمدزی صاحب څو شعرونه دي هغه خپلو مینهوالو ته، خپلو یارانو ته، خپلو مسافرو وروڼو ته ډالۍ کوم. هغوی وایي چې د دغې کاروبار نشته په دې دور کې خلک، د دغې کاروبار نشته په دې دور کې خلک، مینې ته اوزګار نشته په دې دور کې خلک، د دغې کاروبار نشته په دې دور کې خلک، مینې ته اوزګار نشته په دې دور کې خلک. دا زه لیونی شوی یم چې خپلو پسې ګرځم، دا زه لیونی شوی یم چې خپلو پسې ګرځم، نشته وفادار نشته په دې دور کې خلک. چې راشي موږ له روغه وکړي دواړه پښتانه یو، چې راشي موږ له روغه وکړي دواړه پښتانه یو، دومره هوښیار نشته د په دې دور کې خلک. چې نن یې سراجت و نو داس ته یې دا ووې، چې نن یې سراجت و نو داس ته یې دا ووې، ستا په شان د کار نشته په دې دور کې خلک. د دغې کاروبار نشته د په دې دور کې خلک، د دغې کاروبار نشته په دې دور کې خلک، مینې ته اوزګار نشته په دې دور کې خلک. سلامونه.